دی بابا سره به دې حق روژه کې چا دوکه وکړه دا 5000 وله ورکړو دته وی چې د زکات پیسې دله درکومه نو 4000 روپۍ وله د ماتې ورکړلې او دته وی چې دا 1000 روپۍ پکې ستا شولې که نه دا 5000 وله ورکړو او دا نقدي دی په دې حق روژه کې د ده سره دا ظلم وکړو او دی په دې حاجي قربان هوټل کې د لوښي انځي مزدوري کوي نو وایي په موټر کې راغلو بابا به کوم ځای کې کوس کړې دا خو ظلم دی دې خلکو سره به وڅه کې جاړه مزه الله به خیر کړي الله به خیر کړي ښه خو داسې خلکو نه ځان ساتئ دا وګوره سپین موټر کې دا بابا کېنول او د دې مینګورې پورې راوړو نوي کلي پورې او دته وی چې زکات ورکوم نو 4000 د ده نه روغې واغېستلې او 5000 وله دغه ورکو نقدي وله ورکو الله دې دا خلک تباه و برباد کړي